د طالبانو مقاومت جبهې سخته جګړه د 14 طالبانو او 10 مقاومتیانو وژلو ادعا. د طالبانو حکومت مخالفې د مقاومت جبهې د بدخشان ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د خپلو غړو تلفات تایید کړل، خو په دغه نښته کې طالبانو ته هم د مرګ شوپلې اوښتو ادعا کړې ده. د دغې جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون دوشنبه ناوخت اپریل 11 وري 22 ویلي چې په دغه نښته کې د مقاومت جبهې 7 وسلوال وژل شوي دي. ښاغلي احمدي همدارنګه زیاته کړې چې د دغه نښته تېره ورځ د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې رامنځته شوې ده. هغه په یاده نښته کې د 14 طالبانو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو ادعا هم کړې ده. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمي د مقاومت جبهې د نوم یادولو پرته تېره ورځ دغه نښته تایید کړه. ښاغلي کریمي پر خپل ټویټر باندې لیکلي و چې د بدخشان ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د باغي او شریرو عناصرو یو مرکز کشف او غړي یې له منځه یوړل شول چې 10 کسان و. نوموړي ویلي و چې د دغه نښتې پر مهال یو شمېر وسلوال کسان یې هم نیولي دي، خو د مقاومت په نوم جبهې د خپلو غړو نیول کېدو رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې هم د طالبانو او مقاومت جبهې د وسلوالو ترمنځ د نښتې راپورونه ورکړل شوي وو. مقاومت جبهې په اندراب ولسوالۍ کې له طالبانو څخه د څو کلیو د نیولو ادعا هم کړې وه، خو طالبانو د کلیو د نیولو په اړه د یادې جبهې ادعا رد کړې وه. د دغه جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي و چې د دوی د وسوالو طالبانو ترمنځ جګړه د تېرې جمعې په ورځ تر ماسپښین وروسته د دهسلا ولسوالۍ په قاسان دره کې پیل شوه چې 2 ورځې روانه وه. خو د بغلان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت رئیس اسدالله مصطفی هاشمي د یادې جبهې لخوا د څو کلیو نیول رد کړل او ویل چې د دغه مقاومت جبهه له دوی سره د مخامخ کېدو توان نه لري. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.